مفتي صاحب تاسو د الله پاک قبول او منظور کې ولله تاسو په خیر خیریت سره ورسره زمونږ هم دعا ده ان شاء الله د خیر د رب په در کې د هیڅ کمی نشته دی شاید چې وزې شو بهر کې به اوریدونکو زمونږ مفتي صاحب ان شاء الله د خیر د روزې په 15 یا په 16 په دې لومړۍ هفته کې به ان شاء الله د خیره د عمرې مبارک د پارزي او موږ ټول ته په خصوصي توګه مانل ته دعاګانې کوي تاسو هم دعاګانې کوئ د خیر چې مفتي صاحب الله په خیر خیریت سره زمونږ بوتلی کی مفتي صاحب یو کس پوښتنه کړې وه هغه زمونږ د آرمي ملګری وغه ویل چې کله کله موږ په داسې ځای کې اوسېږو چې کمره راوساسي موږ چې په کوم ځای کې ناست یو چوپړی چې کوم ده هغه باران کې راوساسي د جانماز د خورولو ځای نه وي لاندې اوبه ولاړې نو جانماز موږ په کټ کې خورولی شو مونځ کولی شو نه شو کولی خطرجان صاحب سجده جی په هر هغه ځای باندې دې لګولی شي چې د ده تندې پې ټکاویږي او جاوا هغه کټ کو کلک بڼولی شوي وي جی 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 بالکل کس کر چې څه ته په اردو کې او ویل جاوا. کېږي کلکي او دې پې جانماز واچوي جی. او د ده دا تندې پکې ښکته نه ځي نو په دغه کټ کې دې مونځ کولی شي صحیح ده ډېره مننه رور به اورېدلی مفتي صاحب دا کوم چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا کوم چې تسبیحات دي درې ځله بیا درې ځله څلور ځله دا یو بابو ویل چې رستا صرف د فرض مونږ نه پس کولی شو که نه سنتو نه پس هم کولی شو د مونځونو نه پس تسبیحات فاطمي دې ته ویلي جی 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 نو دا ویل مستحب دي او په احادیث مبارکو کې د دې تعدادونه مختلف منقول دي په یو روایت کې دي چې لس ځله وایه په یو روایت کې دي چې 33 ځله او الله اکبر 34 ځله وایه نو که الله هغې وی چې د تهجدو په ټایم کې نو چې الله د تهجدو توفیق درکړي نو د هغې نه پس هم ووایه د الله بهترین ذکر دی د الله پاکي ده د الله حمد دی د الله ثنا ده نو بالکل یې وایه فرضو نه پس هم وایه او که تهجد کې اشراق کې نو د هغې نه پس هم وایه ډېره مننه مفتي صاحب دې کې بله پوښتنه شوې ده چې د حرامخور سړي سره مزدوري کول څنګه مزدوری والا دی خپل مزدوری کوي او سو پورې چې ورته دی حرام خور په واضح ټکو کې دا نی ویله چې لکه ما د خپلو حرامو پیسو نه تاله دا مزدوري درکوه نو دی د هسې بیسه چې کوم دی کود کورید نه کوي بس خپل مزدوری کوه او ته په مزدوری کې غفلت مکوه ټیم پاسی مکوه الله به تعالی چې کوم دی په مزدوری اجر درکوي حرامخور به د خپلې حرامخورۍ الله له جواب ورکوي ډېره مننه مفتي صاحب دې کې یو پوښتنه بله شوې ده چې را موټرسایکل رانه چا پټ کړو ما په بدل کې هلته بل موټرسایکل ولاړو ما هغه راوستلو جی جی نو آیا زه د دې موټرسایکل پیسې زکات کې ورکم څه وکم چاله ورکم خاطرجان صاحب کو یعنی د دا موټرسایکل دی وی ما تاله کړی و ستن پسې مې تړلی و او د هغې په ځای ما ته بل او درولی او دی رانه بوتلی او دته یقیني طور دا پته ده یا غالب ګمان یې دا دی چې یاره د ده سره دا چا تبادله کړې ده نو دی قصدن عمدن کړې ده قصدن عمدن او د دغه موټرسایکل افضلو یعنی مطلب هغه ونټوپایو هغه نوی او د ده دا اوس چې ورته کوم پرېښی دی دا کمزوری نو دی دا په خپل استعمال کې راوستی شي نه په پې اغشتی شي ځکه زمونږ فقها وایي چې اخذ الاجودي وترک الادوني دلیل الرضاع بالانتفاع به چې ما تا ته ښه چپلې مې نه یوړې او کمزورې مې درته پرېښود دی خاطرجان صاحب نو دا دلیل د دې خبرې و چې هلکه به ستا هغه ما قبولې کړو دا ته قبولې کړه دا کار به کوې نه ګورې صحیح ده مننه مفتي صاحب دا دې ځای کې ورور پوښتنه کړې وه هغه ویل چې موږ منډۍ کې یو او د فروټو کار کوو ټیک ده جی جی نو موږ خو کریټونه په توک راوړو د بل ځای نه جی خو کریټونو مالک چې کوم دی هغه په دې کریټونو کې لاندې د ټول نه بدرنګ یا نسخه مالي ښیي جی جی نو آیا دا پیسې زما ارامې دي که د هغه ارامې دي هغه دوکه کړې ده چا چې دوکه کړې ده نو هغه سړی ګناهګار دی من غشه فلیس منا چې چا ملاوټ وکړو نو دا زموږ د امت نه نه دی چې کوم امت یعنی تابعدار امت دی دارنګې د دوکې نه نبی علیه السلام منع فرمایلی ده التاجر الصدوق رښتونی تاجر به انبیاء شهدا صدیقینو سره نو دوکه موږ له په تجارت کې نه دی کول پکار کا فروټ منډی ده کاغه سبزی منډی ده کم سے کم په هغې کې موږ له سقا ټماټر په ښو ټماټرو باندې خرڅول دوکه نه ده پکار چې خشته دی ایښودي او ټول سقا ورته زر زر ور واچې نو کا کریټ کې که هغه په ګاډۍ کې وي خو دوکه نه ده پکار چې چا دوکه کړې ده هغه مجرم دی ډېره مننه مفتي